شکر ستاسو آواز ښه. د خپلو مشتریانو له یو تن سره خبرې کوي. د خپلو مشتریانو د کورونو تر دروازو ځي او هغوی ته په خپله ګرځنده ژرنده کې غنم وړه کوي. عبدالملک نومیږي، 2 کاله کېږي چې ګرځنده ژرنده لري. دی وایي دغه کار یې په پاکستان کې زده کړی دی او اوس دلته په فراه ولایت کې ترې ګټه پورته کوي. نه مخکې یو بوجۍ غنم یې درلود، داسې دلته یې وځغلوت، اوس هسې دې د کور و خولې ته وړی کېږي، بالا بېرته راځي خپل د کار پسې. عبدالملک 1 کیلو غنم د 2 افغانیو په بدل کې وړه کوي. وایي هره ورځ له 1,000 تر 1,500 افغانیو ګټه لري چې د خپلې کورنۍ د 10 تنو مصارف پرې پوره کوي. د ورځې 1,500 دغه بس موږ کور هم ورسره چلول کېږي به دا. د عبدالملک مشتریان وایي چې دغه کار خلکو ته ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي دي. دوی وایي له دې مخکې ډېر په تکلیف کېدل ځکه تر لرو ځایونو به یې غنم وړل، خو اوس په اسانۍ دغه کار کوي. موږ لپاره ښه ده، د ملت لپاره ښه ده. دا نورې ژرندې چې د مان په 10 روپو یا 12 دغسې وړه کوي، دا ښه ده. موږ ته مشکلاتونه ډېر پخوا خو دونه مشکلاتونه وو چې په 2-3 ورځو کې به چاته نوبت نه رسېدی چې اوړه به یې ورته کوله. نو اوس خو فوري اوړه ورته کېږي، فوري کارونه کېږي، سهولتونه خو ډېر راغلي دي. د معلوماتو له مخې اوس مهال په فراه ولایت کې د 25 په شاوخوا کې ګرځنده ژرندې شتون لري چې د عبدالملک په څیر د دغه کورنیو د ژوند مخ ته وړلو